سلامونه دوستانو، نن به تاسو ته په فیسبوک پیج کې یو شی درته وښیم. لکه بعضو دوستانو غوښتنه کوله چې څنګه کولی شو چې فیسبوک پیج ته پوسټ وکړو، یا لیکنه پوسټ کړو، یا عکسونه پوسټ کړو، یا ویډیوګانې پوسټ کوو. خو د هغې سره یا نمبر شي، یا مسنجر اپشن شي، یا واتساپ. نو څنګه کولی شو چې موږ او تاسو همدغه کار وکړو. دغې دپاره به تاسو لومړی څه وکئ، په فیسبوک پیج کې به تاسو کوم نمبر چې واتساپ جوړوي هغه به اډ کړی وي، او که اډ کړی به نه وي لومړی تاسو ته د هغې اډ کولو طریقه ښایم. هغې نه وروسته تاسو ته هغه اپشن د ویډیو سره راولم. راځم فیسبوک به باندې کلیک کوم، بیا راځم په دغې عکس باندې کلیک کوم، راځم لاندې کانټاکټ انفو په دې باندې که تاسو کوم نمبر اډ کړی نه وي، مثال تاسو کولی شئ چې جیمیل، واتساپ او مسنجر هم اډ کړئ که نه. د دې لپاره موږ که تاسو اډ کړی نه وي په دغې پنسل علامه به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته همدغه ځای کې چې کوم شی اډ کوئ، لکه پر دې مثال د فون نمبر اډ کوم، د فون نمبر په دې اپشن به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته چې کوم نمبر چې اډ کوئ هغه پکې واچوئ، بیا به دا ډن کړئ، سیو به یې کړئ. همدغه نمبر راغللو په دې ډول سره مسنجر او واتساپ هم راوړای شئ. نه بعد همدغې څخه بیک شئ، بیا به بیک شئ. هغې نه وروسته به راشئ، تاسو ویډیو اپلوډ کوئ، د هغې عکس به کلیک وکړئ، بیا به لاندې راشئ، تاسو په ګیټ واتساپ میسج به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ، په دې ورډ آن یور مایند باندې به کلیک وکړئ. همدلته یا کومه لیکنه ورته کوئ د پوسټ لپاره، ما تیار ورته کړې هغه راخلم، پیسټ کوم یې. بیا به راشئ، کومه ویډیو چې اپلوډ کوئ یا کوم عکس اپلوډ کوئ هغه همدغه ځای څخه پسې راواخلئ. دغه ویډیو اپلوډ کوم په دې به کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ کړئ. هغې نه وروسته به بیا راشئ، همدلته به تاسو تمنیل ورته انتخاب کړئ، بیا به اډ فرام ګیلري ورته انتخاب کړئ. بیا به تاسو تمنیل راواخلئ، هماغه ځای په ځای کړئ، په دې تمنیل ته راخلم، بیا به تاسو چې وکړئ سیو کړئ. هغې نه وروسته به تاسو راشئ، بیا به شیر ناو ووهئ، په دې ترتیب به پوسټ شیر شي. د ترتیب پوسټ شیر کېږي، لږ ورته منتظر شئ. پوسټ اپلوډ شو، تاسو راشئ نیو فیډ باندې کلیک وکړئ، همدغه ځای څخه کتلی شئ. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ، او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.